په سږکال آی پی ایل کې د راشد او نبیل لاسته راوړنې. په 2020 آی پی ایل لیګ کې راشد خان خورا ښه وځلید، خو محمد نبی د خپل بخت څخه ناهیلی و. سنرایزر حیدرآباد لوبډله چې د 4 کلونو راهیسې ورسره 2 افغان لوبغاړي راشد او محمد نبی لوبیږي، سږکال یې تر پلی آف پورې ځان ورسوي، خو په نیمه پایلوبه کې د ډهلي پر وړاندې ماته وخوړه او د پایلوبې څخه پاتې شوه. محمد نبی سږکال یوازې یوه لوبه کې ولوبېد چې په 4 اورونو کې 23 منډې ورکړې، خو ویکټ یې هم وانخیسته. همدارنګه په هماغه لوبه کې 11 منډې وکړې. د جوني برېسټو او په وروستیو لوبه کې د کین ویلیامسن او جیسن هولډر په زړه پورو لوبو سره محمد نبی ته د لوبېدو هیڅ چانس نه برابرېدی او د نورو کلونو په څېر یو ځل بیا د لوبو څخه محروم و. خو راشد خان بیا د حیدرآباد لپاره په روان پړاو ټولو 14 لوبو کې ولوبېده. نوموړی سږکال په 11.0 سره 20 ویکټې واخیستې او تر ټولو ښه توپچونی د 7 منډو په مقابل کې 3 ویکټې وې. د حیدرآباد او ډهلي کاپیټالز ترمنځ په 11مه لوبه کې راشد خان د 7 منډو په ورکولو سره 3 ویکټې واخیستې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هماغه لوبه حیدرآباد د 15 منډو په توپیر وګټله. راشد خان د 2019 راهیسې په آی پی ایل لیګ کې 15 ویکټې اخیستې او 119 منډې کړې دي، خو محمد نبی بیا په ټول آی پی ایل لیګ کې 11 ویکټې لري او 146 منډې کړې دي.